سلامونه، وخت مو په خیر، ستړي مه شئ او بیا هم ښه راغلاست درته وایم. په لومړیو کې مې پر همدې موضوع باندې بحث وکړ چې تقریبا په سلګونه او زرګونه ځوانان دي چې په بېلابېلو یعنې د هېواد په ګوټ ګوټ کې که حساب ورته وکړو نو سلګونه او زرګونو ته رسېږي چې له پوهنتون څخه فارغېږي، خو زموږ دولت دومره وس توان نه لري چې ټولو ځوانانو ته کاري زمینه برابره کړي. نو څه کول پکار دی خپله ځوانانو ته چې دوی باید څه وکړي، او همداراز دولت ته څه کول پکار دی چې څه وکړي تر څو تر یو حده یې همدغو ځوانانو ته د کار زمینه برابره کړي. نن را سره په خپرونه کې عرفان الله همت په افغانستان کې د یوې ځوانې نړۍ ټولنې مشر میلمه دی. دوی هم تر دې دمه پورې ځوانان په بېلابېلو برخو کې هڅولي دي دې ته چې دوی په خپله د مدیریت دغه چارې پر غاړه واخلي، دوی په خپله یو ښه مدیر واوسیږي. تر دې دمه پورې د هېواد په تېر کال د هېواد په ګوټ ګوټ کې ځوانانو ته مسؤلیتونه ورسپارلي وه تر څو دوی فرهنګي او ټولنیز فعالیتونه ولري او کار وکړي، د ځوانانو ترمنځ کښېني. دا چې څه کال څه پلانونه لري پر همدې باندې به هم ورسره بحث او خبرې کوو. همت صاحب ستړي مه سئ او ښه راغلاست درته وایم. سهار مو نیکمرغه. مننه. سلام، مینه او درنښت تاسې ته او د مشرانو جرګې ټولو لیدونکو او اوریدونکو ته. زنده باشین. آقای همت، میشه در ابتدا از همین اجتماعی که جور کردین یا زمین نهادی که شما ساختین در کدام سال تأسیس شد و چقدر جوانا با شما همکاره، چقدر بر جوانا کار کردین؟ په افغانستان کې یو ځوانه نړۍ ټولنه یا د دری اگر بگوییم سازمان یک دنیای جوان در افغانستان، نام انگلیسیشان هم One Young World Afghanistan Organization که در سال 2018 در افغانستان با فعالیت‌های خود شروع کردیم. البته در ابتدا ما من حیث رهبر جوان از دفتر مرکزیشان که در لندن هستند به نام One Young World، یعنی یک سازمان اینترنشنال هستند، از اوج ما رهبر لقب جوان را اخذ نمودیم و بعد از او ما هم با مشوره از آنها گفتیم که در افغانستان هم باید در هر ولایت در هر ولسوالی رهبرای جوان باید داشته باشیم. دغه کار مو د دې لپاره وکړ چې تر څو دغه رهبران چې اوس پر موږ تاسې باندې شتون لري، دوی مسؤلیتونه په غاړه لري، په اصطلاح په موږ او تاسې باندې حکومت کوي، تر څو به دوی وي. ځوانانو ته مو دا انګېزه ورکړله چې راځئ دغه رهبریت لقب تاسې هم واخلئ، تاسې کار وکړئ، تر څو تاسې د ټولنې د جامعه لپاره د ټولنې د ښه بهبود لپاره ښه وځلیږئ او ولس په تاسې باندې اعتماد وکړي، ځکه چې ځوان نسل یاستئ، انرژي لرئ، قوت لرئ، طاقت لرئ، بیکګراوند مو خراب نه دی، کوم داسې کار مو نه دی کړی، خلک در باندې اعتماد زر کوي. نو دا د ځوانانو د تشویق لپاره وه چې د دوی روحیه نور لا هم ورپسې قوي شي او په د افغانستان په هر ولایت کې په هر ولسوالۍ کې مونږ تکړه فعاله ځوانانو ته د ځوان رهبر لقب ورکړ. سوال دلته دا پیدا کیږي، ځوان رهبر انتخاب شو، دی به څه کوي، کارونه به یې څه وي، ولې انتخاب شو؟ دی چې کله ځوان رهبر لقب انتخاب شو په ځینو شرایطو باندې، له هغه نه وروسته مونږ دا ورته وویل چې ستاسې کار، وظیفه، لایحه وظایف ورته جوړ وو. دوی به په سیمه کې یو خو سولې ته زیات ارزښت ورکړي، ځکه چې ټول افغان ولس د سولې تږی وږی دی او دې ته ډېره زیاته اړتیا لري. نو موږ ډېر فوکس په سوله باندې و، ځکه چې سوله خو زما له نظره یو سیاسي ده یو اجتماعي ده. په سیاسي کې خو زموږ او ستاسې معلومه ده چې وس مو کوشش به کوو، خو وس مو فکر کوم چې دومره نه رسیږي. اجتماعي فعالیتونه به کوو، هغه سوله چې مثلا په مختلفو ولایتونو کې لکه په هلمند کې، په روزګان کې، په بادغیس او په کندوز او په نورو ولایتونو کې د مخالفینو له خوا ښوونځي تړل کیږي چې دا زموږ او ستاسې په آینده کې د ځوان نسل باندې ډېر منفي تاثیر کوي. بیا دغه ځوان رهبران د ټولو ولسوالیو، د ولایت، د مرکز، د قومي مشرانو په همغږۍ سره دوی به مخالفینو ته ورتلل او هلته به یې دغه ښوونځي په بیرته د مسؤلینو او د مطالعینو پر مخ باندې پرانیزل. نو یو کار یې هم دغه و چې هم سولې ته کار شو، هم تعلیم او تحصیلاتو ته کار شول. دومې دا و چې موږ مثلا د مختلفو پوهنتونونو سره تخفیف لاسلیک لرو چې ډسکاونټ به یې ورته اخیسته، یا سکالرشیپونه هم وو او په نړیوال سکالرشیپونه د بهرنیو هیوادونو سره هم موږ ارتباطات لرل چې هغوی ته مو معرفي کول. نو دغه ځوان رهبران به د ولایتونو څخه هغه کسان چې
دوی اړتیا ورته لرله د دوی حق و هغوی ته به هم دغه کارونه په وخت ترسره کول او بل دا چې د افغان ځوانانو ناستې د نړیوالو سره وي چې زموږ او ستاسې افغاني کلتور فرهنګ دوی نړیوال وپېژني چې نړیوال دا ونه وایي چې افغان از ټروریست لکه په مختلفو کنفرانسونو کې موږ ته دا ویل شوي وو ولې چې کله مو ورته ثابته کړه ومو ویل چې افغان از ناٹ ټروریست افغانان چې دي ټول مهمان نوازه خلک دي دوی غواړي چې خپل فرهنګ خپل کلتور او عنعنات ټول نړیوالو ته وښیي چې افغانان یعنی څه افغان ځوان یعنی څه او واقعا هغه استعداد چې افغان ځوانان لري په نړۍ کې ساری نه لري او زه مطمئن یم که چیرته زموږ ستاسې حکومت توجه ورته نور هم جدي وکړي نو اطمینان درکوم چې افغان ځوانان د نړۍ د ځوانانو سره سیال دي واقعا همت صاحب په دې یو کال کې تاسو څه کړي دي تر دې دمه پورې یو کال د دې پروګرام فکر کوم چې یو کال تیر شو د دې پروګرام چې تاسو په بېلابېلو ولسوالیو کې ولایاتو کې کسان وګمارل او همداراز په ولسوالیو کې ځوانانو ته مسؤلیتونه ور وسپارل څه مو کړي دي تر دې دمه پورې څومره دغه پروسه په شفاف ډول سره ښه ډول سره روان ده او څومره یې کار شوی دی کارونه مو لومړی کار خو دغه هم ورته ویلی شو چې مثلا په دغه ګروپ کې په دغه ټولنه کې په دغه سازمان کې چې کوم کسان کوم ځوانان د مختلفو ولایتونو نه راغله په لومړي سر کې قومي تعصب ته موږ ډېر کار کړی چې دغه له منځه ویسو او خوشبختانه چې دا له منځه ولاړ د هرات څخه د هلمند څخه د بدخشان څخه چې ورونه او خویندې سره یو ځای کیږي د ځوان رهبر په نامه باندې دوی سره یو ځای فعالیت کوي خپل فکر یو ځای خپروي دا ډیره د افتخار ځای دی چې تعصب دلته ورکیږي دوی راځي یو ځای کار کوي او دغه کور ته دغه چتر لاندې یو ځای مخ ته ځي خپل د فکر د لارې سره فکرونه یو ځای شول دوم دا شو چې په تحصیلاتو کې مو ډېر کار وکړ په لوړ زده کړو کې هغه ځوانان چې د زده کړې زمینه ورته مساعده نه وه موږ وکولی شو چې تخفیفونه ورته واخلو بیرون ته یې ولیږو لکه هندوستان ته ایران ته ترکیه اوکراین چین ځکه چې یو مؤسسه ده په نامه د SPP سټوډنټ پروموشن پروګرام د هغوی سره موږ ښې اړیکې لرو کله چې هغوی ته سکالرشیپونه راشي نو ونینګوډ ته سهم ورکول کیږي او هغه ځوانان چې موږ سره شته دی موږ شتون لري موږ سره په ولایتونو کې دغه ځوان رهبران چرن ورپکې کوي چې کوم څوک د دې لیاقت لري استعداد لري هغوی موږ ته معرفي کوي موږ یې هغوی ته او بالاخره په شفاف ډول باندې دوی څخه امتحان اخیستل کیږي چې لیاقت یې ولري نو هغه سکالرشیپ ته دوی هم لاره پیدا کوي سولې لپاره مو ډېر کارونه کړي په مختلفو ولایتونو کې مو د سولې تر نامه لاندې برنامې نیول شوې وې او هغوی کې فعال رول لوبولی دی خپل د هیواد په مختلفو هیوادونو کې هغه ځوان کدرونه هغه علمي کدرونه هغه په دولتي ارګانونو کې چې څوک کار کوي هغوی هم تقدیر کړي دي چې هغوی روحیت نوره هم لا قوي شي تر څو ځوانانو ته نور هم کار وکړي. آقای همت میشه بگوین که سالانه هزاران جوان ما فارغ میشه از پنجونها و دولت در قبال از اینا چی کار کرده بر از اینا؟ های زمینه کار برشان مساعد ساخته یا خیر؟ دولت تر یو ځایه پورې ځوانانو ته په اداراتو کې رشد ورکړی دی خو حق حقدار ته نه دی سپارلی دا یو تریخ حقیقت دی چې باید وویل شي هغه څوک یې راوستی دی چې مثلا په واسطه باندې راځي لومړی خو د هر څه نه مخکې دا وایم چې زموږ او ستاسې حق یعنی د افغان ځوانانو حق هغه ځوانانو خوړلی دی صحیح د هغه هم ځوانان دي افغانان دي ولې د بیرون نه هغوی راغلي دي افغانستان ته او دلته یې زموږ او ستاسې حق باندې خېټه اچولې ده ځکه چې څه رقم درته وایم هغه ځوانان په بیرون کې زه فکر نه کوم چې په دغه موقف کې چې دوی راشي کار کوي چې هلته دې کار وکړي ما په اکثریت مجالسو کې ویلي دي د ولسمشر په حضور کې مې هم دا خبره وکړله چې هغه ځوانان چې په بیرون کې دي ټولې نه یادوم شاید ځینې استعداد هم ولري لیاقت هم ولري اما اکثریت یې په هوټل کې کار کوي یا به پیالې وینځي یا به د سړک په سر موټر صافي کوي یا به یې وینځي اما فکر نه کوئ چې هغه وړ ځوانان چې یعنې کلونه کلونه یې هلته درس ویلی یا ماسټري یې کړی دی هلته ځان دپاره یې کار کړی دی تر څو استعداد لوړ کړي انګلیسي برخه کې نورو برخو کې فکر نه کوئ چې هماغه کسان به ګمارل شوي که نه ته وایي چې نه داسې کسان وړ کسان نه دي چې باید دلته ګمارل شوي ما تاسو ته مخکې ویلې چې ټول مې نه یاد کړي ځینې البته دا کارونه یې کړي دي مثال ښه ژوندی مثال یې زموږ او ستاسې د تجارت وزیر دی په پښتو دري باندې نه پوهېږي پارلمان چې کله دنه غوښتنه وکړه چې ته راشه موږ ته خپل تفتیشي کړي دي استهزا یې کړو هغه ځانه سره فکر کړی زموږ یو نږدې دوست ملګری چې هملته ورسره کار کوي زه د هغوی په ژبه نه پوهېږم هغوی زما په ژبه نه پوهېږي زه به دوی ته څه شی وایم آیا داسې ځوانان موږ دلته په کار دي
زمونږ او ستاسې کلتور فرهنګ عنعنات ژبې چې دي دوه ملي ژبې لرو پښتو او دریځ مونږ او ستاسې ژبه ده چې په دې باندې مونږ یو بل سره یعنې پوهېږو داسې کسان باید وګمارل شي چې هغه په دې د رسم رواج د کلتور سره بلدیت ولري. هغه ځوانان باید وګمارل شي چې دلته یې په جنګ کې په وینو کې په انتحاراتو کې په مختلفو حالاتو کې دوی خپل درس ته دوام ورکړی دی ویلی دی حتی د یو محصل د کتاب په کتابچه باندې وینې توی شوي دي خو دی په پوهنتون کې ناست دی او درس په لنډ ډول باندې ولې زموږ حق خوړل همت صاحب وخت کم لرو په لنډ ډول که راته ووایاست چې هغه اوس یعنې په سلګونو ځوانان په هر ولایت کې زموږ فارغېږي دولت دومره زمینه نه ده یعنې دومره وس توان نه لري چې ټول د درسي یا هم د کار زمینې برابرې کړي. څه فکر کوئ ځوانان باید څه وکړي په دې ژمی شو ژمی راغی رخصتیان شول یا هم دوی فارغه شوله د دوی دپاره څه کول پکار دی چې دوی په خپله څه باید وکړي؟ ځوانانو ته دا کول پکار دي لومړی باید زموږ او ستاسې حکومت چې کوم دی صحیح ده زه خپل ټولو مشرانو ته ډېر زیات احترام لرم دا وطن دوی په وینو باندې ساتلی دی موږ تاسې ځوانان به خولۍ تویوو او دا به بیرته جوړوو دفاع به ترې کوو تر څو چې کوم وخته پورې زموږ او ستاسې وس و توان درلوده هغه مشران چې په اداراتو کې ناست دي عمر زیات دی سپینګیري شوي دي لطفا خواهش دې کوو په خپله د استعفا ورکړي او ځای د ځوان نسل ته پرېږدي باسواده ته یې پرېږدي چې په عصري ټکنالوژي باندې سنبال دی هغه ته یې پرېږدي مخکې مې وویلې چې مشرانو ته احترام لرم چې تر دې دمه پورې دا کار شوی هم دی تقریبا مخکې مې اشاره ورته وکړله یو څه شوی دی هغه یو مشر چې ناست وي عینکې لټوي او ګوري او کتاب او قلم او کتابچه پیدا کوي هغه دا ښه نه دی چې یو کمپیوټر ته یو ځوان په عصري ټکنالوژي سنبال ناست یو کار د خلکو په لږ وخت کې ترسره کړي یو کار باید دغه وشي دویم باید دغه هر ادارې ته چې یو ځوان ورځي دوی نه پوښتنه کړي چې ته کاري تجربه لري دا کاري تجربه چې زه فارغ شم دا زه له کومه کوم دا مې کاري تجربه ده چې څلور کاله مې یو لیسانس دوره ترسره کړه دا زما خپله کاري تجربه ده زه په ژوند کې مې ډېرې لوړې ژولې مخې ته راغلي دي ما ته فرصت راکړه چې خپله کاري تجربه ده بل ستا خبره فرصت راته راکړه ما وازمایه زه شاید لیاقت یې ولرم چې دغه ځای ته زه راغلی که مې نه لرو ستاسې بهانې خو اسانې دي خو ټرمینیټ نو دغه باید له منځه ولاړه شي او په ځوانانو باندې هم غږ کوم دوی هم باید لاس تر زنې کینني چې حکومت کې کار نشته ما ته څوک کار نه راکوي زه تجربه کاري نه لرم دوی له ځانه باید داسې وړتیا استعداد وښیي چې حکومت مجبور مکلف شي چې راشي دی له لاسه ونیسي چې ځوانه راځه ستا لپاره دغه ځای دی او ته ماته پکار یې ته ماته پکار یې ډېره زیاته مننه هغه ستا مخکینۍ خبره چې زیاتره کسان دي مشران دي موږ ورته احترام لرو خو یو ساعت بیا په عینکو پسې ګرځي یو ساعت بیا په نورو کارونو پسې تر څو هغه کار ترسره کړي د دې کار مونږ شاهدان وو څو همکاران یو ځای ورغلي وو تر څو تقریبا هغه کار چې یو ځوان یې په 15 دقیقو کوي په تقریبا د په یو ساعت کې وکړه نو دا ډېره غټه مشکل کار دی ډېره مننه چې راغلی زموږ برنامه ومنله باز از شما هم یک میان برنامه کوتاه داریم بازم در ادامه برنامه با ما باشید